پاکستان وايي خبرې پای ته ورسېدې. ټي ټي پي پر کرښه د اغزن تر ټولول غواړي او ډیپلوماټ وايي ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې کړي. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مه شئ، په موږ کړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ راشد احمد وایي چې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د حکومت خبره ځکه بې پایله پای ته ورسېدې چې هغوی پر ډیورنډ کرښه د لګېدلي اغزن تار د ټولولو او د خپلو ټولو زندانیانو د خوشي کولو غوښتنې لري. د یادونې ده چې پاکستاني حکومت څه موده وړاندې د افغان سرپرست حکومت په منځګړیتوب له ټي ټي پي سره وروسته تر هغه خبرې پیل کړې چې د یادې ډلې مشر له بند څخه تر خوشي کېدو وروسته وویل چې تر څو پورې په پاکستان کې اسلامي حکومت نه وي جوړ کړی خپل وسلوال مبارزې ته به دوام ورکړي. د اسلام آباد په جدي غوښتنه خبرې پیل شو، خو پاکستاني حکومت د دې مذاکراتو د دویم پړاو پر مهال وویل چې د خبرې ځکه بې پایله پای ته رسېدلې دي چې هغوی یعنې ټي ټي پي پر ډیورنډ کرښه د اغزن تر خځولو سره کلک مخالفت کړی دی. او ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالیتوب سره به د دغو دوه هیوادونو ترمنځ جنجالونه ختم نشي. د دې مقالې په پیل کې راغلی دی چې د ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې کړي دي ځکه چې اسلام آباد د کرښه په رسمیت پیژني خو کابل یې ورسره نه ماني. د ډیپلوماټ په باور سره له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ واک ته ورسېدل، خو دوی د ډیورنډ د کرښې په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریځ خپل کړی دی. پخوا د افغانستان رسمي دریځ دا و چې دا کرښه د برټانیا د امپراتورۍ لخوا پر افغانانو تپل شوې ده. ډیپلوماټ د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد خبره راخیستې ده چې وایي ډیورنډ کرښې یو ملت په دوو برخو ویشلی دی. د مجاهد په وینا د طالبانو حکومت د دې بېلتون پلوي نه کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.